د یعقوب مجاهد خطرناک خبرداری پاکستان ته یعقوب مجاهد د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلي کوي. د طالبان د حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه ظالمانه او ناعادلانه بللې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا په اړه خبرداری ورکړی دی. ملا محمد یعقوب مجاهد د پنځشنبې په ورځ اکتوبر 5 تللی 14 کابل کې د طالبانو د حکومت د پولیسو اکاډمۍ د 14 پړاو فارغینو یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د خلکو په ځانګړي ډول له دیني عالمانو او سیاسي ډلو مشرانو څخه وغوښتل چې د پاکستان د حکومت د دې پریکړې په وړاندې دې ودرېږي. ښاغلي مجاهد وویل دا کار به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي او دا کوښښ موږ او تاسو په ګډه کوو چې موږ د هیوادونو سره خپلې اړیکې برحاله کړو. په داسې شکل باندې دا کار په داسې وحشت او بربریت باندې شروع کوي. د ټولو نړیوالو بنسټونو څخه د هغو هیوادونو څخه چې د بشر د حقونو مدافعین ځانونه بولي ملګري ملتونه او نور سازمانونه باید میدان ته راووځي او د پاکستان د دې عمل په وړاندې ودرېږي. د پاکستان حکومت د سه شنبې ورځ اکتوبر 3 ټولو افغانانو ته چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه ژوند کوي د روان 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړی چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. حکومت همدارنګه ویلي چې د دې نیټې پای ته رسیدو څخه وروسته به دا کسان په ډله ییزه توګه وشړل شي. د طالبان د حکومت د دفاع وزارت سرپرست همداشان په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو وغوښتل چې وطن ته ستانه شي. هغه په دغه هیواد کې میشتو افغان پانګو ته چې په افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړ او ورڅخه یې وغوښتل چې وطن ته راشي او د پاکستان څخه د خپله پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان د حکومت له خوا د دغه هیواد څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو پریکړې ته د طالبان د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست دغه توند غبرګون د مخه د طالبان د حکومت ویان هم د چهارشنبې په ورځ اکتوبر 4 تللی 12 د پاکستان له حکومت څخه په خپله پریکړه د بیا کتنې غوښتنه کړې وه. ښاغلي مجاهد هم ویلي و چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه ورته د منلو نه ده. د پاکستان حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده.